تاسې کولی شو که دی ووایو چې مطلب ازبک چې د افغان په خاوره کې میشت دی افغان ځان ته ویلی سي داسې نه سو ویلی چې پښتون افغان ځان ته نسي ویلی دا یو له بله سره پوست و هډوکی دی پښتون به خامخا افغان که څه هم هر افغان پښتون نه سلامونه او درنښت د درنو لیدونکو ستاسو د روغتیا په هیله د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري په لړ کې نن د چمن یو خصوصي ښوونځي ته راغلي یو د همدغه ښوونځي له مدیر سره به د پښتو ژبې د ارزښت او همداراز په پښتو ژبه کې کوم پرمختګونه سوي دي په دې اړه به ادبي خواله لرو او نن مو د ځانګړي ادبي مرکې میلمه د سټیزن ښوونځي مدیر او همداراز د سلام بابا ادبي ټولنې پانګوال ښاغلی عبدالرشید شاکر صاحب میلمه دی نو نور ورځو مخامخ ښاغلی شاکر صاحب ته شاکر صاحب ستړي مه سئ خدای مو راوله مننه غفران صاحب ډېره مننه اول خو تاسو ته ستاسې د ټولنیز رسنۍ چې کوم ویب سایټ دی هغه ته ډېره مننه کوو زه خصوصي توګه ستا کومې هڅې چې دا ډېرې ستایم او د لیرو لیرو یې څارم چې څونه ښه روان یې ډېر ښه مرکې دې کړي دي نو کور مودان مننه چې موږ ته مو هم پام سو او راله موږ څه اورېدل غواړي ډېره مننه شاکر صاحب تاسو د یو ښوونځي مدیر یاست او ستاسو څخه ډېرې پوښتنې پیدا کېږي ځکه د پښتو په اړه باندې لومړی پوښتنه مې دا ده ستاسو په ښوونځي کې د پښتو لیک لوست شته د پښتو ښوونکي لرئ ټولګي لرئ که نه ټولګي خو دمه لرو نه خو داسې ورښیي یې هر داسې خاص کتاب نشته هغه دا دی وجه دا ده چې په تیر صوبایي حکومت هغه دی جوړ کړي معنا در پنځم جماعته پورې کتاب کښېښوی خو هغه له بده مرغه دلته چاپېږي لږ میلاویږي بې انتها کم سرکاري ښوونځیو کې لا هم ښه نه دي پوره هغو ته لا پوره نه رسېږي نو موږ ته بیخي ډېر په کم مکنې موږ هڅې کړي دي پښتو اکاډمي کوټ سره مې رابطه وکړه چې به دوی لري یو سټاک به لري یا به د ګورمنټ چې بلوچستان ټیکسټ بک بورډ دی هغه به ورکوي خو داسې موږ تر اوسه پورې اراده م لرو انشاءالله د روان کال زموږ پوره اراده ده چې موږ به یې شروع کوو او که چیرې دغه کتابونه راورسېږي هم آیا تاسو په چمن کې دلته د پښتو لپاره ښوونکي لرئ ماهر ښوونکي استعداد لرونکي ښوونکي خو ستا خو ټوله انشاءالله پښتانه دي پښتو وایي داسې رسما نشته لکه یو اکاډمي چې لري یا په ښوونځیو کې یا داسې شخصي یو موږ په اصطلاح په انګلیسي اصطلاح سنټر ورته وایو نو هلته داسې څوک نشته چې هغه په خاص توګه پښتو کورس ورکوي پښتو ګرامر د پښتو کم سنټکس چې دی یا د پښتو چې کوم اصولونه دي دا ورښي داسې څوک ما ته نه دي رامعلوم نه به یې داسې او ځینې وګړي داسې شته چې انګلیسي اردو د ویاړ ژبې بولي ویاړ پرې کوي خو په خپله مورنۍ ژبه باندې یا خاندي یا پرې شرمېږي یا که ته پوښتنه ورڅخه وکړې چې ستا ولې نه زده دی خاندي وایي هېڅ ارزښت نه ورته لري د دې لامل څه دي زموږ ځوانان ولې دغه حالت ته راورسېدل غفران جان پښتو یا هر څوک چې خپله مورنۍ ژبه لري ګور پښتانه درې مندې بولي یوه مور یې هغه څوک ته چې دی یې لوی کړی زېږولی دی یو وطن دی خاوره چیرې چې ځای ورکوي یوه ژبه ده نو زه هم دی به ډېر ناپوه یا داسې څوک به بیخي د دنیا د علم څه به لرې په دې به نه یې پوه په ارزښتونو به یې نه یې پوه کنې پښتو ژبې سره مینه دا د مور په شان مینه کېږي له بده مرغه دلته اوس زموږ لاملونه یا ستونزې څه دي ستونزې زه در وښیم چې زموږ ښوونځي کې ښوونه په پښتو نشته زموږ قضاوې چې کېږي عدالتونه هغه په پښتو نه دي یعنې له یو ځای چې ته پښتو اورې تا تشویقوي تا دې ته واڅوي چې ته پښتو وایې لکه اوس انګلیسي ده د دنیا ټوله میډیا مطبوعات ټولې ژبې د ساینس ژبه د انګریزي د تجارت ژبه ده لیکن پښتو ځکه نشته چې زموږ په ټلویزیون کې موږ ولګو یا اردو ده یا انګریزي ده یا نورې ژبې ده نو اوس یو څوک به له کومه ځای تشویق کېږي نو دا به زه هم ډېر بدبخته څوک چې څوک به له پښتو سره مینه نه لري پښتو سره مینه د مور په شان کې تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې لیدلې وي د چین غوټۍ دا یوه ځوانه پیغله د چینایي ده خو په چین کې په پوهنتون کې د پښتو څانګې ښوونکې ده او د تر څنګه په پښتو ویاړي له پښتو سره زیاته مینه لري او ډېره روانه پښتو وایي یعنې نړیوالو ته هم پښتو تر یو حده پورې ډېر ارزښت لري بالکل ما لیدلي دي د هغه رپورټونه مې لیدلي دي خو چین هغه ځان ته یو سوچ لري د چین سوچ اکونومیک یا معاشي سوچ دی هغه ټولنیز
ټولې ژبې د نړۍ هر مارکیټ له خپل اواز خپل پروډکټ هغه رسوي. ګوره ته ګوره موږ له چین زده کړو دنیا خپلو ژبو ته دومره کار کړی دی خپلو پروډکټس ته پیداوار ته تولیداتو ته چې دوی پښتو ته ځکه اهمیت ورکوي چې پښتانه تجاران دوی سره ډېر چې هغه دې ته تشویق کړي چې هغه راسي یا په پښتو د دوی سره وږایږي دې ته دوی نه کې مجبور شي زموږ سره په چینایي ژبه وږایږي یا زموږ پښتو هم زده موږ دې سره په پښتو ږایږو خپل شی در باندې خرڅوو. هغه چونکې چاینا کمونیسټ مایندسیټ سوچ لري د کمیونیزم پرچار نو ځکه دوی خپل پیغام د دنیا در هرې ژبې په هره ژبه کې داسې نه چې پښتو ته لري دوی رشین ژبو دپاره هم چینلونه لري انګلیسي ژبو ته ایون پخوا خو دوی سره به د پښتو د انګلیسي څخه به بد کېدی نفرت به یې ځین کاوه اوس د دوی په بسانو کې په لوکل بسونو کې دوی انګریزي خلکو ته ښیي ځکه چې خلک دوی غواړي چې د ډېرو انسانانو سره رابطه وکړي دوی د دنیا هره ژبه هغه خپل د کاروبار ژبه جوړوي د خپل بزنس ژبه جوړوي چې د دوی تولیدات در هغه ځایو پورې ورسېږي نو د هغه لامل داسې کېدلی شي. او چین نه یوازې چې دا د هرې ژبې لپاره خپلې څانګې لري تلویزیونونه لري بلکې کارکوونکي هم چینایان دي د نورو ژبو ویونکي ما نه دي لیدلي چې په چین کې دي کار کوي ټول کارونه هم د برته د چین خپل خلک کوي. د چین خلک هر څه په خپل کنټرول کې ساتي هغه پردیو ته دا گنجایش نه پاتېږي چې پردي خلک زموږ په کیسو کې وږایږي یا د زموږ معیشت راسم کې پردي خلک ستا کور نه جوړوي ستا کور دی ته په خپله جوړوي ستا په خپل انداز جوړوي ته څومره د خپلې خاورې سره د کور سره د ژبې سره مینه لري ته څنګه جوړوي ستا پر عادت جوړوي بل څوک ستا کور نه جوړوي چینایانو جوړ کړی جرمن المان چې موږ په پښتو کې بولو دا د دویمې نړیوالې جنګ وروسته لوټ سو دا خلک دغسې خوار سو چې حتی پاکستان ته لا په 2005 کې دغه کړی دی خواست کړی چې موږ له څه ماهرین راواستوي جرمن له اسمانه جوړ جرمن نه دی راشوی جرمنیانو جوړ کړی دی او جاپانیانو په خپله جوړ کړی دی په خپلو مټو یې جوړ کړی دی دا ګوره چې زموږ وطن ویجاړ دی خوار دی ځپلی دی له هر څه لرې پردي خلک یې په موږ کې ګرځوي نور خلک موږ دې ته په انتظار ناست یو چې سبا به تورپوستي راسي بل سبا به سره راسي بل سبا به شنسترګې راسي بل سبا به ژرور راسي بل ورځ به بېبرېته خلک راسي هغه به زموږ وطنونه راجوړي داسې خو نسي کېدلی تر څو چې موږ سره دا توانایي پیدا سوي موږ په خپلو کې نه یې سره کښېنستلي زه د هر فکر سړی چې زه به تا په زګره پورې نسم دی چې د هر فکر سړی ته به دوی په زګره پورې نسي دا رنګه موږ وطن جوړولی سو ژبه هم مخته به وایي زموږ ژبه د دنیا ژبه کېدلی سي چې موږ په خپلو کې سړي سو موږ په خپلو کې ناست یو ستا ژبه به امریکایان هم زده کوي جاپانیان به هم زده کوي زموږ سره ډېر لوی معدن پروت دی دلته زموږ وطنونه د دنیا جهان د ذخیرو ډک دی زموږ په دنیا کې ته ماته هسې داسې یو کلتور وښایي چې هغه دې در موږ په دا ټکي بي یو کلتور له موږه بیا نه دی موږ تر ډېره وخته پورې زه به بالکل که یاد کړم تېر 50 کلونه زموږ د بربادۍ شروعات سوي دي بس په دې کې موږ راکوټل سوي د دې 50 کلو په اخوا وګوره د ټولې دنیا سیلګران چې د ټوریسټ دي د دوی کتابونه لیکلي دي انګریزانو لیکلي دي یونانیانو لیکلي دي عربو هندوانو د ترکانو دا راغلي زموږ وطنونه یې خوښ سوي دي زموږ کلتورونه یې خوښ سوي دي پر دې مین خلک و زموږ غرنۍ مځکې هوارې مځکې نو زموږ ژبه به باقاعده زده کوله بیا به یې د خلکو څه پوښتنې کې کول نو چې کله کام ناسیاله شي د هغو ژبه ناسیاله کېږي د هغو سپینږیري ناسیاله کېږي د هغو هر څه ناسیاله کېږي چې کله بحیثیت یې کام موږ بل چاته ګورو چې زموږ بلکې یو رنګ د الله پاک ښوونه هم دا د الله پاک په کلام کې چې کم کامونه خپل وطنونه خپل ځان نه بدلول غواړي یعنی هغه نسي بدلېدلی نو ځکه چین خپل ځان بدل کړي تا ته در معلوم وي غوپرانګوله په 43 کې د چین باچۍ د ماوزیتانګ په مشرۍ کې د دوی چې کمونیسټ انقلاب ورته په دې کې د سر رایو کې هغه خونخوار جنګونه چینایانو سره کړي دي هغه مړی سره کړي دي دغسې در غاړو زله نیولي دا کشني جاپان دغه د لوی چین څو واره ټکولی لیکن چې کله یې سړیتوب یې زده کوي جاپان هم پر دنیا خوري چین هم پر دنیا خوري سړیتوب لوخه درنو لیدونکو تاسو دا مګړی ځانګړې ادبي مرکه ګورئ د ځانګړې ادبي مرکې کوربه زه سمیع الله غفران او نن میلمه را سره د چمن د خصوصي ښوونځي مدیر او همداراز د سلام بابا ادبي ټولنې پانګوال ښاغلی عبدالرشید شاکر صاحب میلمه دی ګڼې پوښتنې پاتې تاسو را سره اوسئ شاکر صاحب ژبپوهان وایي چې په مورنۍ ژبه زده کړه کول د یو ماشوم لپاره بنسټیز حق دی غواړم له ستاسو له خولې څخه یې واورم په مورنۍ ژبه زده کړه کول څونه مهم دی
چې څومره زده کړه مهمه ده هغومره په خپله ژبه زده کول مهم دي. دا نړیوال قانون دی، دا د اقوام متحده ملل متحد قانون دی، د هغوی لارښوونه هم دا ده. بلکې که موږ دی ووایو ساینس دنیا مني، اوس ساینس دا وایي چې یو کوچني کوم ویزډم چې دی د هغه پوهنه چې ده د کوم چې موږ انټلیکټ ورته وایي دانش د ده پوهه دا د دې سرحدونه هله پراخېدای سي چې د څه په خپله ژبه کې له خپلې مور له خپله پلاره په خپل کوم د دوی چې کوم محیط دی چیرې چې دی ګرځي دی چې څه ویني د دغه د په خپل د دوی سوچونه تصور دا په خپله ژبه کې دی نو دی هغه څه په خپله ژبه کې زده کوي. یعنې موږ زه به اوس یو کوچنی مثال درکړم. یعنې موږ کوچني ته اول ورښیو بیسې بکري د بیسه وزه که موږ دی وایو چې د بیسه بوزه یا د واوسه وزه خو څونه اسانه د وپېژندل د وزې تصویر د وخت سره د په دماغ سته هېڅ نور تکلیف که سره نه غواړي. دا یو وارې په دې کې پریشانه دی چې یار خو بیا چې شته بیا خو به وپېژني بیا دا بکري چې شتلو بیا چې ته ورته بکري معنا وزه دلته دی اریان سي چې یاره دا اوس هغه بکري ده که وزه ده په دې کې دی په کنفیوژن کې سي نو د کوچني پر دماغ باندې بوج راځي. زه د دې په تایید کې یم د دنیا هر کام هرې ټولنې که د عمل موږ د کوم طریقې یافته ملکونه ګورو کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه یې موږ بولو چې هغه هر څه ژوند ځان ته ښه جوړ کړی دی هغو په خپلو ژبو کې زده کړې کړي دي. خو له بده مرغه زموږ ما درته وویلی چې زه کله نه کله له ځان دا پوښتنه وکړم له هره ځوان یې وکړم برته دا پوښتنه راپیدا چې دا ولې د چا څه کوي او څوک به جواب درکوي. یعنې زه دا پوښتنه وکړم زما مور ولې لیک نشي کولی زما مور لوست ولې نشي کولی د دنیا کم قانون ویلی دی چې ستا مور به نه وي لیک او لوست خاوند ستا پلار به نه وي. زموږ هغه مخور سپین ږیرې چې دا مال د باچایۍ وړ دي د وزارتونو وړ دي لیکن لیک لوست نشي کولی. ولې موږ سره دا ظلم چا وکړي؟ اسلام خو نه دی راسره کړی. اسلام خو ښځې ته ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها د نیمۍ څه زیات د رسول الله وسلم د اقوالو د حدیثو راویه ده ښځه ده. زما مور ولې دا حق نه دی موندلی اسلام خور کړی دی چا موږ ځان راوګرځولو. دا ډېر مهمه خبره ده غفران صاحب دا ډېره مهمه خبره ده چې در څو زموږ پر دا اتوان نه پیدا کړی چې زموږ دپاره تعلیم دومره فرض دی زده کړې دومره فرض دی او په خپله ژبه کې دومره فرض دی لکه موږ چې کالي اغوندو لکه موږ چې ډوډۍ خورو. ولې زموږ خوراک زموږ کالي هغه زموږ جسماني ضرورتونه پوره کوي زموږ علمي روحي ضرورتونه چې دي چې له موږ انسان جوړوي چې له موږ نړیواله سیالي غواړي هغه علم دی. علم په خپله ژبه زده کول او په خپله ژبه بل ته بیانول په دې کې دومره خوند زما انګریزي ژبه هم زده ده اردو ژبه هم زده ده څه نه څه فارسي څه تورې به د عربي هم یې خو زه چې په خپله ژبه کې غږېږم ته یقین وکړه زه دومره خوند احساسوم چې دا زه ستا بیخي ډېر قرودانۍ وایم چې زه دې په پښتو کې وغږولم دغه احساس نه ولو دا احساس نه و. زه دومره خوشحاله یم اوس د خدای دې ودان لري زموږ چې کومې ټولنې دي دلې زموږ په ولسوالي کې یا زموږ د ولایت پر کچه یا د ټول هېواد په یا د لر یا د پولې په هاخوا چې کم کارونه کوي دومره خوند راکوي ژوندي خلک راکې پیدا سوي دي. لږ پوښتنه دا پوښتنه چې دا ما او تا ورسره غږېږو دا چې 10 کسان نور ستا سره ملګري سي دا به وزرو نورو ته ورسوي دا شوق دا به تشویق کوي دا به پلرونه زموږ پلرونه که لیک لوست نشي کولی اورېدل خو کوی سي په دا زما په ژبه خو پوهېږي هغه د سلام بابا کاظم عبدالسلام بابا یو د چې کله د قرآن کریم په پښتو باندې تفسیر ولیکي نو پر دا سر باندې ور ولیکل ول د سرت وینې مې توکه د 10 سپارې قرآن مې له عربي څخه په پښتو که اوس که هر رنګه شپه نه یې ځان په پوه که بل چاته وایه راته وایه په پښتو یې درته وایي ته سر په خلاصوه نو دا ډېره ښه خبره ده. زه په دې کې زما دا خواهش شمال چې یاره داسې یو زموږ ټولنې چې دي د خالص کتابونه اوس کتابونه زموږ ډېر خلک نشي ویلی زه به یو کتاب ولیکم ته به یې ولیکې ډېر خلک به یې ولیکي هغه به هسې د تاخچو خاورې سي په سرتاختونو کې به پراته لیکن اواز اوري ټولنیز رسنۍ دا مال زموږ د شپانه د شپون په جوب کې لا موبایل سته د وزو سره ناست خپلې غاړې کوي او ټلیفون ورسره دی ګوري هر څه اوري هر څه ویني نو چې اوري ویني بس دی سبا خپلو بچیانو غم کوي سبا دی په کلي کې غږ کوي چې وروره دا ژبه دا تورې چې دې وکاروئ دا د پښتو تورې نه دی ما له غفران صاحب څه واورېدل
دی هغه چې اور په پښتو کې دا شی موږ نه کارو دا د انګلیسي دی دا د بلې ژبې ترک موږ ژبه هم پاکولی شو چې در څو موږ غږ پورته کړو وګایږ ولې زموږ ګای هغه غوږونه اوري چې هغو ته د لیک او لوست صورت نشته اورېدل خو د لیک او لوست سره تعلق نه لري. بالکل شاکر صاحب ډېره زیاته مننه که څه هم زموږ مرکه تر ډېره پورې د پښتو ژبې ته ځانګړې شوې د پښتو ژبې پر ارزښت او همداراز موږ څنګه کولی شو چې پښتو ته پرمختګ وکړو په ډېر سره غږېږو خو لکه څنګه چې ما د مرکې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسې د سلام اباد ادبي ټولنې پانګوال یاست نو دا چې تاسو د یو ادبي ټولنې پانګوال یاست نو حتما زموږ د لیدونکو سره پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو خپل شعر هم لیکئ که نه لیکئ؟ د شعرونو سره زما ډېره مینه ده خو دلته له بده مرغه یو خو هغه چې کوم اصلونه دي د شعر شاعري د هغه سره زما بلدتیا ډېره زیاته نشته خو بیا هم د چې کوم خیالونه لرم کوم فکرونه کوم د وطن مینه کوم چې زما په ذهن کې انساني همدردي زموږ ټولنیز ژوند ولې د جهان سره نه دی سم ګیلې را پیدا کېږي خیالونه نوي آیډیاز چې موږ تاسې کریټیویټي ورته وایو را سره پیدا کېږي خو هغه وزن سیلاب د شعر شاعري چې کوم اصلونه دي د هغه سره ډېر سم نه دي نو ځکه زه کار مې پر شروع دی انشاءالله د خپلو مصروفیتونو سره ډېر وخت راباسم پر باندې کار کوم او اوس په مرکه کې یو سره شریکوئ خپل څه که د بل څه خو حتما به یو شعر سره شریکوئ داسې څه به بله پلن نه وي خو دلته زه ډېر ښه چمتو هم نه یم په بل ځل کې به یوازې به پر دغه شکایو پر شعر شاعري سره انشاءالله خپله به مې هم پکښې د بل څه چې ما زه ځینې تشویق کړی یم ما ته یې خوند را کړی دی که هغه زموږ د پیاوړو حضرت خوشحال بابا رحمت الله علیه یا د حضرت رحمان بابا یا زموږ وسني چې کوم یو ډېره لویه شتمنۍ لرو د شاعرانو په بڼه کې الله پاک د نور هم زیات کړي غواړم چې هر پښتون له پښتو شاعري که شاعر نه یې په پښتو شاعري خو دې پوه یې په پوه خو دې بالکل او شاکر صاحب پښتو رسنۍ نه یوازې دا چې رسمي رسنۍ ټلویزیون راډیو او ورځپاڼه یا مجلې د دې ترڅنګ ټولنیزې رسنۍ بیخي ډېرې سوي دي د دغه رسنیو په راتګ سره پښتو ژبې کومه وده کړې ده کوم پرمختګ یې کړی زه ډېر څه احساسوم ما چې به زه له ډېره وخت د ټولنیزو رسنیو سره دا چې کوم مخواله رسنۍ ورته وایي له دې سره بلدو مخکې به خلکو به دغه اردو پښتو به تورې به لیکل په انګلیسي لیټرز حروف کې به لیکل ډېر څه زه وینم یعنې دی کسان وینم چې هغه له بله چا تا ته وایي چې یاره په پښتو څه زما دغه انځوره سره ولیکه داسې یو څه ورسره ولیکه ډېر فرق راغلی دی که کوم چې رسمي رسنۍ دي که مطلب بي بي سي ته زه ډېر شاباشي قربانۍ وایم پښتو ته ډېر لوی خدمتونه کړي دي د ګوګل ژبه یې وګرځوله پښتو زموږ نجیب لیما و ایمل پسرلی و نور چې کوم غټ پښتو لیکوالان و ژورنالیستان دي هغو ډېر لوی زار کښلی دي نو اوس د هغو بعد زما او ستا وار دی زما وار دی ستا وار دی ټولنیز رسنۍ د هر چا په جیب کې دي پیسې هغه یې پر ورکوي په دغه باندې استعمالوي موږ دا ډېر لویه ګټه ځینې اخیستلی شو لکه ما د جز د مخ در ټول مال دا موږ در هرې سترګې او تر هره غوږه رسولی شو خپل اوازونه او یعنې تاسو دا وایئ که چېرې موږ په ښوونځیو کې د پښتو کتابونه نه لرو یا له ستونزو سره مخامخ یو ټولنیزې رسنۍ لرو په ټولنیزې رسنۍ کې زموږ پښتو لوست بیخي زیات کسان د ښوونځي زیات کسان لیدلی او زده کولی شي یعنې تاسو وایئ چې دا یو ډېره ښه وسیله ده چې موږ پښتو خپاره کړو له پښتو د خلکو مینه ورسره پیدا کړو او پښتو پر مخ بوځو حتما غفران صاحب زه خو ګس دا تجویز کوم چې زموږ کومې ټولنې دي زموږ د ولسوالۍ پر کچه باندې هغه زه خو جدي توګه باندې هغه داسې یو غونډه راوبولي او باقاعده داسې پروګرامونه تشکیل کړي هغه ټیمان جوړ کړي چې هغه پر بېلابېلو شیانو چې کوم زموږ تورې په عامه ورځو کې موږ کاروو د نورو ژبو د هغو ته ګوتنیونه وکړي چې وروره دغه تورې غلط دي دا سم دي دا در هره غوږه چابک رسي او دا رقم هره ټولنه په کار دا دی چې دا کومې ټولنې موږ لرو دا چې زموږ سلام بابا پښتو کتابتون کې چې کوم شتون لري دا زم د هر څه څه بیل بس پر دغه شي کار وکړي بس د خلکو سره کښېني خپله پوهه نور ته وښیي که زه ناپوه یم له تا به پوه واخلم بس موږ به په خپله ولاړېږو ګوره موږ ته پردي خلک یونیورسټۍ کې نه راخلاصوي زموږ یونیورسټۍ نشته زموږ په ما لکه درته وویل چې ټلویزیون نشته په پښتو ژبه یوه بي بي سي دغه د ډېرو خلکو سر نه په خلاصېږي اوس چې زه ستا سره په ژبه ګایم زما ستا په ژبه هر شپه نه پوهېږي د چمن هر دوکاندار پوهېږي زموږ د ضلع د بولدک څخه بلکې د کندهار څخه در کوټې پورې هر سړی زموږ په دغه ډایلکټ باندې پوهېږي اوس د ایمل پسرلي په پښتو باندې د هر چا سر نه خلاصېږي ولې هغه دغسې تورې کاروي هغه جرمن پښتو ده ډېره ښایسته خو هغه داسې تورې کاروي چې په هغه باندې عام سړی نه پوهېږي زموږ خو عام تورې دي موږ خو هغه تورې کاروو چې هغه عام سړی به پوهېدلی
او تاسو تر اوسه پورې شاکر صاحب د پښتو د خدمت په اړه باندې ډېرې خبرې وکړلې. آیا پښتو ته مو یو کتاب لیکلی دی، لیکنې مو کړي دي که نه؟ در اوسه ما لیکنې نه دي کړې، پر سوشل میډیا باندې یا چې کوم خواله رسنۍ ورته وایي پر دې باندې کله نه کله چې کوم مضمونونه لیکم، یا مثال پر سیاسي توګه یا علمي یا بین الاقوامي چې کوم صورتحال دی، زموږ د افغان کوم وطن باندې چې کوم ناخوالې او ناورینونه دي د چا سره چې په باس کې راسم خورا د 500 تورو پورې هم مضمونونه ما په پښتو کې لیکلي دي. داسې خپل ذات کتابونه ما نه دی سوچ ورته کړی. اوس فلحال خلا شاکر صاحب یوه بله شروعات یې مخته به زموږ ستاسو په ټولنه کې یوه بله ستونزه ده، ډېر خلک پر یو څه سره جوړ نه دي، د افغان او د پښتون پر کلمه باندې. ځینې وایي چې افغان جلا قام دی، قوم دی، پښتون جلا قوم دی، خو ځینې وایي نه چې افغان یعنی پښتون، پښتون یعنی افغان. غواړم له تاسې یې واورم چې افغان او پښتون کوم توپیر لري که نه؟ داسې کولی شو که دی ووایو چې مطلب ازبک چې د افغان په خاوره کې میشت دی افغان ځان ته ویلی سي، داسې نه سو ویلی چې پښتون افغان ځان ته نسي ویلی. دا یو له بله سره پوست و اډوکی دی. پښتون به خامخا افغان وي، که څه هم هر افغان پښتون نه وي، لکه ازبک زموږ په افغان خاوره کې زموږ سره میشت دی، یا ساره دی، یا ترکمن دی، یا داسې نور قامونه دي، بلوچ زموږ سره په وطن کې شته، هغه هم ځان ته چونکې په دې وجه افغان ویلی چې دوی په افغان خاوره کې پراته دي. پښتون او افغان دا ځله بیل خلک نه دي، دا اډو پوست دي. که اډ یې خو نو هغه سره به پوست خامخا رومر وي، او که پوست یې اډ وي. او لکه څنګه چې تاسو د مرکې په لومړي سر کې وویله پښتون یو لوی قام دی، له امو تر اباسین لویه جغرافیه کې اوسېږي، ویل کېږي چې شاوخوا په نړۍ کې 15 میلیونه پښتانه ژوند کوي، نو حتما به دوی بېلابېل کلتورونه لري، بېلابېل څه به لري؟ خامخا به یې هر یو هندی سفرنامه یې لیکلې ده، د هندي رایټر نوم زما سیر شو، د سفرنامه لیکلې ده، خو هغه څه چې ده پکې لیکلي دي هغه یې دا دي چې دا زه له کابل د سفرنامې نوم یې د له کابله تر ډیلي، نو تر ډیلي پورې تللی دی. دا ده لیکلي دي چې پر 1340 کیلومتره پورې فاصله باندې واټن باندې په تورو کې، په لهجو کې او په بود و باش کې، په څه کولو، په کور جوړونه کې، د یو په خوراکونو کې څه نه څه توپیرونه خامخا راځي. پښتون په یو ډایلکټ کې لا نسي راکړلی، یوسفزي ډایلکټ موږ لرو، مطلب وزیري ډایلکټ لرو، خو پښتون ورته ویلی شو. که څه هم جغرافیې مځکې ځله پراخې دي، الله پاک پراخ وطنونه، غني وطنونه ورکړي دي، خو خامخا په کلتور کې فرق. لکه اوس مثال عام طور په موږ دلته اوسېږو، زموږ کوم خواړه دي، یا موږ څنګه اغوسته کوو، یا موږ څنګه خبرې کوو، د کلاته خلکو سره موږ توپیر لرو، یا د شاجوی خلک سره توپیر لرو. یا مثال چې دورې ولاړ سي، د کلاسي پلا کاکړي چې زموږ جنوبي پښتونخوا ده پر دې سیمه ولاړ سي، هغه د موږ سره ډېرو خبرو کې ایون دلته نږدې اوس موږ د غره واخوا ته سیګۍ خلک پراته دي، ترینان سي، هغه لا د موږ سره په ډېرو شیانو کې فرق لري. نو خامخا کلتوري توپیر خو راځي، دا یو نیچرل فنومنا ده. لکه څنګه چې ویل کېږي پښتنو نن سبا پښتو هېره کړې ده، نورو ژبو ته پاملرنه کړې ده، کلتور څنګه؟ کلتور هم یې هېر کړی دی که نه کلتور ساتلی دی؟ ارومرو به یې هېروي. ډېر زموږ چې کوم اصل کلتوري بڼه ده، که څه هم په بشپړه توګه دا مال نسي تر سترګو کېدلی، خو ډېر څه یې د ژبې په څېر هم هېر کړي دي. کوم دودونه، کومې که د اغوستلو په څېر دي، د څه کولو په څېر دي، یا زموږ عامه لکه زموږ جرګې دي، یعنې دا مال زه زموږ په دې وطن کې وینم د جرګو بیخي کمی دي، دا مال خلک دومره کوټونو ته ځي، عدالتونو له ځي، قاضي په رښتیا او په دروغ. زموږ جرګه زموږ سره وکیل هم درلودی، په جرګه کې زموږ سره جلاد هم درلودی، قاضي هم ولو، هر څه یې هم ولو، صاف سوتره شفاف فیصلې به کولې. هغه اوس ډېر کم تر سترګو کېږي. زموږ کمبلې مینواتې، هغه کم څه چې زموږ خویې وي، هغه خویې ډېرې تر پښو لاندې سوي دي. د هغه لاملونه ما در وښول چې هغه یو خو په وار وار سره د زورورو موږ تر پښو لاندې کول، او په موږ کې برته توان نه پیدا کېدل چې راپورته سو، له هغه ځان وژغورو. ډېر تعذیبونو زموږ پر تعذیبونو باندې یرغلونه کړي دي، جګړه ځپلي یو، او ورسره بیا زموږ چې کوم له کومه ځایه باید موږ کلتور تحفظ هغه 4 شیان دي، لکه زموږ مطبوعات دي، زموږ علمي مورنۍ علمي درسګاوې دي، ښوونځیان دي، زموږ عدالتونه دي، او زموږ
لکه ادبي څانګې دي ټولنې دي چې هغه دغه ته تحفظ ورکوي نو په هغه کې ډېرې کمزوریانې شته نو زه دا وایم چې پښتو چې څومره تغیر او تبدل کې راغلی دي د هغومره په کلتور کې هم راغلی دي مطلب دا دوه شیان سره شاکر صاحب یوه نړۍ مننه د مرکې وروستۍ شېبې دي څه پیغام لري د یو پښتانه ځوان په توګه پښتنو ځوانانو ته پښتنو وګړو ته یعنې په ټوله کې ټولو پښتنو ته پیغام څه دی پیغام یې بس دا دی غفران جانه چې دا احساس چې موږ پښتانه یو افغانان یو دا چې راسه هېر نه سي هر ځوان ته زه دا خواست کوم او دوهمه اوس هر څه بیخي تر یوه بټنه لاندې دي پخوا به ما سره کتابونه نه ول اوس په پی ډي اف شکل کې شته لایبرریانې به پخوا موږ لاسرسی نه ورته درلودی اوس بیخي هر څه په لیدلو بڼه او په اورېدلو بڼه باندې پیدا کېدای سي هر ځوان دې دا وکړي هر ځوان دې د خپل کلتور سټډي وکړي خپل توریالي او ننګیالي که څه زموږ په اوسني دلته موږ چې چیرې په پاکستان کې میشت پښتانه دي د هغو په ښوونځیو په کتابونو کې زموږ اتلان موږ ته نه راښیي پروا نه لري خو دی د نه راښیي او په خپله خو یې زده کوی زه خوشحال نه سم ویلی د خوشحال کتاب نه سم له غفران صاحب څخه پوښتنه وکړم چې ما ته راوښیي یو داسې کتاب چې په هغه کې زه پښتانه څېرې وپېژنم د هغو خویونه خپل کړو بس ما دا دی چې موږ وطن ته خدمت وکړو بس نور د جنګونو غفران آخري خبره مو دا ده موږ 50 کاله درغاړو زله ونیول 50 کاله 80 کاله دومره عرب دومره المانیان دومره افریقان دومره شین سترګي تور سترګي او تور پوستي دا و چا موږ نه کو سره خلاص بالکل وروره اوس هم پام وکړه چې ما ورته غاړې غړی نه سو ما ورته نه سره وښیم ولاکه یا پر مکتب څوک خوند واخلي ولاکه یا پر مادان باندې څوک خوند واخلي ولاکه یا تجارت مخ ته ولاړ شي په دغه حال کې چې دا دلته یې ونیوي هلته یې لکه یا دلته یې درغاړو لاندې یا په سپڼسي حلال کې یا په تبر کاټ کې دغه کاټ کوټ دا مړې دا وینې دا ناخوالې دې دپاره د ځوانانو پوهه زده کړي ودې پېژني چې باید څه روان دي هر سړی چې اوس نن سبا دی نه دی چې شان ورک دی زه نه یم پوه هر څه دا ښکاره معلومېږي بس پوهنه زموږ دپاره ډېره ضروري ده د نجونو تعلیم ډېر فرض دی ډېر فرض دی نیپولن بوناپارټ خپل قوم ته وایي ما ته سواداره مندې راکړئ زه به دې ته یو پرمختللی کام و هېواد درکړم چې در څو مور نه وي سواداره هغه بچه نه شي سواداره کولی د هغو تربیه صحیح نه شي کولی نو بس دا مې آخري غوښتنه ده چې موږ علم ته مخ سو وروره بالکل پیسې ګټل کېږي بیخي ډېر ما اوس په دا 2 لاسه علاقه د دا چمنه مې بده چې وایم ښه لرې که ما په المان کې در دې ډېرې پیسې نه وګټل که ما په روسیه کې په اسپانیا کې د دنیا په هر ملک ژبه راسره ده انګلیسي مې زده ده په عربي پوهېږم څه نه څه په فارسي مې زده ده په پښتو پوهېږم لیک کوی سم لوست کوی سم ټیچینګ کوی سم څه نه څه ریاضي مې زده ده ساینس سره ولد یم که دا نه وکړم په یو فابریکه کې کار کولی سم زه هر څه پیسې ګټلی سم خو علم فرض شی دی تعلیم زه دا ټولو خلکو ته پیغام ورکوم چې موږ جرمن له ولاړو پیسې مې وګټلې جاپان له ولاړو پیسې مې وګټلې د دنیا نړۍ پیسې مې ګردې وګټلې خوند مې نه کوي پیدا ولې علم نشته راسره پوهه علم تر ټولو لوی طاقت دی علم تر هر څه لوی دولت دی بس تعلیم ته خپل بچي اماده کړو او پښتو ور زده کړو ښه خبره ده ساینس ور زده کړو د نورو ژبو سره بلد کړو د دنیا هره ژبه انګریزي زموږ دپاره په دې وجه ضروري ده چې د عمل د ساینس ژبه یا د دنیا د پرمختللي اکنومیکس ژبه انګریزي ده هغه به مو زده کړو زموږ بچیان کوچنیان د 4 کال د 5 کال د دغسې انګریزي وایي چې ورته حیران به شي زموږ کې ډېر لوی لیاقت شته دومره صلاحیت راکې شته چې نه په امریکونو کې شته زه خو په فخر سره دا وایم دی نه چې زه د دوی سره بد لرم نه زه د هېڅ انسان په هېڅ بنیاد کرکه نه کوم چې ته کوم ژبه او کوم کلتور لري موږ هر کلتور ته احترام لرو لیکن دنیا به زموږ په ټکي ته هم احترام کوي زموږ ژبې ته هم احترام کوي زموږ مهاجت زموږ کور زموږ کلیوالي هر څه ته به احترام لرو بس ما آخري خبره دا ده چې تعلیم حاصله کړو اصول دپاره کار وکړو ژوند سوکاله کړو ژوند سم کړو نور انشاءالله الله مالک ښاغلی شاکر صاحب ډېره زیاته مننه چې په دومره زیاتو بوختیاوو کې مو وخت راویستی او ځانګړې ادبي مرکې ته حاضر سوه زموږ بلنه مو منل خدای مو تل آباد لره خوندي اوسئ ډېره زیاته مننه کور مودان بس چې موږ ته مو وخت راکړي زموږ اواز په د خلکو تر غوږو ور ورسوئ الله پاک مو آباد لره ډېره مننه او بریالي لره مننه درنو لیدونکو دا و د سلام بابا ادبي ټولنې پانګوال او همداراز په چمن کې د یو خصوصي ښوونځي سرښوونکی یا مدیر ښاغلی عبدالرشید شاکر صاحب چې زموږ سره
د پښتو په اړه باندې ډېرې په زړه پورې خبرې وکړلې. د نوموړي د پیغام هغه غورچاڼ به زه له تاسو سره شریک کړم. نوموړي وویل چې باید موږ پوهنه ترلاسه کړو او د دې تر څنګ که چیرې موږ کتابونه نه لرو یا که چیرې موږ په ښوونځیو کې د پښتو درس نه لرو، موږ کولی شو د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل پیغام تر خلکو پورې ورسوو، د ټولنیزو رسنیو له لارې پښتو ته خدمت وکړو. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. ژوندي اوسئ.